السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د نن ورځې درس د الله جل جلاله په سپېڅلي نامه پیلوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د درس موضوع ده د دایرې اړوند زاویې یا angles of a circle. لومړی د دایرې مرکزي زاویې مطالعه کوو. دا چې د دایرې مرکزي زاویې څه ډول زاویې دي په نن درس کې به تاسو ته تشریح شي. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي. په دا ځای کې ویل شوي دي چې تصویر ته پام وکړئ. هغه هندسي شکلونه چې په هغه کې لیدل کیږي په دې تصویر کې د هغې نومونه واخلئ. که په دې تصویر ته موږ وګورو نو لومړی خو دغه خپله نارنج چې دی تقریبا د یوې دایرې شکل لري. نو لومړی هندسي شکل چې دلته زموږ د سترګو کیږي هغه دایره ده، او بیا په دې دایره کې که وګورو دا دایرې داسې په قطاعو باندې تقسیم شوي چې دغه قطعات ته که متوجه شو د یو مثلث شکل هم لري. نو مثلث پکې لیدلی شو او همداسې دایره پکې لیدلی شو. په فعالیت کې ویلي چې پورتني شکل کې څو زاویې لیدل کیږي. نو که موږ راشو پورتنی شکل وګورو، دلته دا مثلث چې دی زاویې تشکیلوي. دلته که متوجه شو ورته نو دغه زاویې که موږ ټولې حساب کړو 10 دانې مرکزي زاویې رامنځته کیږي. نو په دغه شکل کې 10 زاویې لیدل کیږي چې هغه هم مرکزي زاویې دي. وایي د دې زاویو ګډ خاصیتونه کوم دي؟ د دې زاویو ګډ خاصیتونه دا دي چې د ټولو رأس چې دی مشترک دی، یعنې رأس د ټولو په مرکز کې دی. بیا ویلي چې د C03 دایره رسم کړئ. نو دا دایره تیاره دلته رسمه شوې ده. په دې دایره کې یو پر بل 2 عمود قطرونه رسم کړئ. نو 2 عمود قطرونه هم په دې کې رسم شوي دي. بیا وایي چې څو مرکزي زاویې لاسته راځي. که دلته موږ وګورو په دغه شکل کې 4 دانې مرکزي زاویې لاسته راځي. مرکزي زاویې به وروسته ولولو. تعریف یې چې هغه زاویې دي چې رأس یې په مرکز کې وي او زلې یې د دایرې شعاوې وي. نو 4 مرکزي زاویې لاسته راځي. وي د هر زاویې د مقابل قوس اندازه څو درجې ده. که موږ دلته دغه قوس اندازه کړو او بیا د زاویه اندازه کړو نو موږ ته به معلوم شي چې د دواړو اندازه یو شانته ده. نو د مرکزي زاویې او مقابل قوس اندازه یو شان ده. او بیا وایي چې د دې دایرې محیط څو درجې دی. په هره دایره کې د دایرې محیط چې دی 360 درجې وي. نو په دې دایره کې هم د دایرې محیط 360 درجې دی. نتیجه کومه نتیجه چې د دې فعالیت څخه په لاس راځي هغه دا ده چې د یوه قوس اوږدوالی د هغه د مرکزي زاویې په پراخوالي پورې اړه لري. یعنې د مرکزي زاویې پراخوالی او د مقابل قوس پراخوالی دا دواړه سره یو شانته دي. د مرکزي زاویې تعریف یې راخستی. مرکزي زاویه هغه زاویې ته ویل کیږي چې رأس د دایرې په مرکز کې وي او زلې یې د دایرې شعاګانې وي. که دلته متوجه شو دغه د الفا زاویه چې ده دا یوه مرکزي زاویه ده، ځکه رأس یا د کنج چې کوم دی هغه د دایرې په مرکز کې دی او زلې چې کومې دي د دایرې شعاګانې دي. نو دا یوه مرکزي زاویه ده. په مرکزي زاویه کې هره مرکزي زاویه چې ده دغه د مخامخ قوس سره مساوي ده. اندازه یې د مخامخ قوس سره مساوي ده. یعنې د دغه الفا زاویې اندازه چې ده د دغه ای بی له قوس سره یو شانته ده. په لومړي مثال کې ویلي چې د سی او آر په دایره کې لوی قوس د کوچني قوس 15 برابره دی. دغه لوی قوس چې دی دا د کوچني قوس 15 برابره دی. 15 چنده تی لوی دی.
نو د کوچني قوس اندازه پیدا کوي، د لوی قوس اندازه پیدا کوي او د مرکزي زاویو اندازه یې پیدا کوي. که چیرې موږ کوچنی قوس یعنې پی کیو په اکس سره وښیو، نو لوی قوس یعنې پی ای کیو موږ څنګه پیدا کولی شو؟ موږ پوهیږو چې د دایرې ټول محیط چې دی، د دایرې ټول محیط دا 360 درجې دی. نو له 360 څخه چې کوچنی قوس تفریق کړو، موږ ته به لوی قوس په لاس راشي. کوچنی قوس په اکس سره ښیو، پی کیو مساوي د اکس دی، یعنې دغه قوس چې دی اکس دی، نو دا قوس چې اکس شو، دا لوی قوس به 15 چندی دی، نو دا 15 اکس کیږي. او له بل طرفه پوهیږو چې پی کیو یعنې او جمع پی ای کیو یعنې کوچنی قوس جمع لوی قوس 360 درجې دی. له بل طرفه لوی قوس 15 چنده د کوچني قوس دی، نو لوی قوس 15 اکس دی او کوچنی قوس اکس دی، نو اکس جمع 15 اکس مساوي 360 درجې کیږي. اکس جمع 15 اکس کیږي 6 اکس، 6 اکس مساوي کیږي 360 ته. نو 360 ته چې مساوي شو، موږ غواړو چې د اکس قیمت ترلاسه کړو، یعنې د کوچني قوس. کله چې د کوچني قوس قیمت لاسته راوړو، د لوی قوس قیمت هم لاسته راوړلی شو. په 5 کې ضربو نو د لوی قوس قیمت هم په لاس راځي. نو دلته چې وغواړو د اکس قیمت پیدا کړو، دواړه طرفه په 6 باندې تقسیموو. دواړه طرفه چې په 6 تقسیم کړو، دغه 6 له 6 سره اختصار کیږي، اکس پاتې کیږي. او دا خطه چې د بل طرف ته چې 360 تقسیم د 6 کړو، 80 کیږي. نو د اکس قیمت په لاس راغی 80 درجې. نو د کوچني قوس اندازه څومره شوه؟ د کوچني قوس اندازه 80 درجې شوه. اوس که وغواړو چې د لوی قوس اندازه په لاس راوړو، نو لوی قوس خو د کوچني قوس 15 چنده دی، نو 15 به ضرب په 80 کې کوم، نو لوی قوس اندازه به په لاس راشي چې لوی قوس 300 درجې دی. همداسې دویم مثال کې که وګورو، یو شکل راکړی دی. په دې شکل کې که او اس زاویه چې ده، دغه زاویه چې تاسو کومه وینئ 31 درجې ده چې دلته ورسره لیکلي هم دي، او ای او جې زاویه یعنې دغه زاویه 82 درجې ده. ای که چې دی دلته قطر دی د دایرې، نو تاسو وی د اس که قوس پیدا کړئ چې څومره دی. د اس که دغه قوس پیدا کړئ. د کې جی قوس پیدا کړئ چې څو درجې دی. د ای جی قوس پیدا کړئ چې څو درجې دی، او همدارنګه د اس ای قوس پیدا کړئ چې څو درجې دی. موږ به دغه قوسونه ټول پیدا کوو، تاسو ورته متوجه شئ. لومړی خو دا چې اس او که زاویه چې ده، اس او که زاویه یعنې ده 31 درجې ده، او دا مرکزي زاویه ده. موږ ویلي وو چې د مرکزي زاویې او مخامخ قوس اندازه یو شان ده، نو مرکزي زاویه یې چې 31 درجې شوه، دغه د اس که قوس چې دی ده هم 31 درجې دی. د اس که قوس مو پیدا کړ. اوس که وغواړو چې د که او جې قوس پیدا کړو، نو موږ پوهیږو چې دغه دایره چې ده محیط یې ټول 360 درجې دی، او دغه زاویه چې دلته وینو 82 درجې ده، او تر دې ځایه پورې که راشو دغه زاویه 180 درجې کیږي. نو اوس له 180 درجو نه، یعنې دغه ټول چې دی دغومره چې په نښه شو د 180 درجې دی. نو که د 180 درجو څخه 82 درجې منفي کړو، تفریق یې کړو، نو دغه زاویه موږ ته په لاس راځي. نو دلته چې د 180 څخه 82 تفریق کړو، 98 په لاس راځي. نو د که او جې زاویه یعنې دغه زاویه په لاس راغله چې 98 درجې ده. کله چې د مرکزي زاویه یې 98 درجې شوه، نو مخامخ قوس هم څومره دی؟ 98 درجې دی.
نو د کا جې قوس مو هم پیدا کړ 98 درجې او د ای جې قوس هم تیار پیدا دی ځکه مرکزي زاویه چې 2 درجې شو خو مخامخ قوس یې هم څه دی 2 درجې پاتې شو د اس ای قوس نو که موږ دلته وګورو دغه له اس ای څخه نیولې تر کا پورې له ای څخه نیولې تر کا پورې دغه ټول قوس چې دی 180 درجې دی ولې ځکه د دایرې ټول محیط 380 درجې دی نیم یې 180 درجې نو دا ټول چې 180 درجې شو او دغه اس کا دغومره اندازه قوس چې دی 31 درجې دی نو له 180 څخه چې 31 کم کړو دغه قوس موږ ته په لاس ورکوي له 180 څخه چې 31 کم کړو 149 درجې نو د اس ای قوس مو هم پیدا کړ چې څو دی 149 درجې دی دا شو د اس ای قوس نو کوم قوسونه چې له موږ څخه غوښتي وو هغه قوسونه مو وکولای شوی چې اندازه یې په لاس راوړو په تمرین کې یو څو پوښتنې دي لومړۍ پوښتنه وي د ای بي او سی درې ټکي دي د سی او آر په دایره کې داسې پراته دي چې ای او بي زاویه 15 درجې ده بي او سی زاویه 136 درجې ده او دغه زاویې چې دي د او بي خط یا د او بي کرښې دواړو خواو ته پرتې دي تاسو د ای سی قوس پیدا کړئ نو که موږ دلته یوه دایره رسم کړو او په دغه دایره کې یو خو او مرکز دی او بل د او ای شعاع ده او بل د او بي شعاع ده او همدارنګه د او سی شعاع دلته که موږ وګورو د ای او بي زاویه یعنی دغه زاویه موږ ته په لاس راکړي چې 15 درجې ده او د بي او سی زاویه چې کومه ده یعنی دغه زاویه دا 136 درجې ده تاسو وی د ای سی قوس پیدا کړئ یعنی دغه قوس پیدا کړئ که موږ وګورو لومړی باید دغه قوس پیدا کړو بیا له 360 نه د قوس تفریق کړو نو موږ ته به په لاس راکړي چې ای سی قوس څو درجې دی دغه قوس چې پیدا کړو او دغه قوس څرنګه پیدا کولی شو که دا زاویه وګورو 136 درجې وه او دا 15 درجې وای نو 136 شو 15 211 درجې کېږي 211 درجې دغه قوس شو 180 څخه چې 200 وبخښئ د 360 څخه چې 211 تفریق کړو نو موږ ته به د ای سی قوس په لاس راشي نو 360 منفي 211 کوم قیمت چې په لاس راځي هغه د ای سی د قوس اندازه ده له 15 څخه چې یو تفریق کړو 4 او له 3 څخه چې 2 تفریق کړو یو نو 149 درجې د ای سی قوس شو چې په لاس هم راوړلو دویمه پوښتنه وایي یوه مرکزي زاویه د 180 درجو په اندازه رسم کړئ نو لومړی یوه دایره او بیا په دې کې یوه مرکزي زاویه رسموو چې هغه څو درجې وي هغه 180 درجې وي که موږ د دایرې داسې یو قطر رسم کړو نو هغه چې کومه زاویه رامنځته کوي دغه زاویه 180 درجې ده د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي الله جل جلاله دې وکړي چې ګټور تمام شي که فکر کوئ چې درسونه ګټور دي له خپلو ملګرو سره شریک کړئ
کوشش وکړئ یو څه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ تر څو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او خپل دغه خدمت ته دوام ورکړو، په ښه توګه درسونه په ښه کیفیت سره وړاندې کړو. تر بل درسه پورې مو په الله جل جلاله سپارم.